ولسمشر محمد اشرف غني نن د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ په داسې مهال کویټ او قطر ته لاړ چې هیواد کې جګړې زور اخیستی او بین الافغاني مذاکرات له ځنډ سره مخ دي. ارګوای جمهور رئیس غني د کویټ د امیر روح ته له دعا وروسته پلازمینې دوحې ته په 2 ورځني سفر لاړ چې د قطر امیر، لومړي وزیر او نورو مقاماتو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو پر پراختیا بحث وکړي او د سفر په جریان کې په دوحه انسټیټیوټ کې ډیپلوماټانو، استادانو، پوهانو او محصلینو ته هم وینا وکړي. قطر کې د قطر له امیر، د قطر د صدر اعظم او نورو لوړپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو او د دې اړیکو پر پراختیا باندې بحث کوي. ترڅنګ د افغانستان ولسمشر به د افغانستان د اسلامي جمهوریت له مذاکراتي ټیم سره هم مجلس ولري. قطر ته د ولسمشر غني سفر په داسې مهال کېږي چې هلته د امریکا دفاع وزیر، د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال میلر هم شته چې یادو کسانو سره لیدل هم د دې سفر برخه ده. سرچینې وایي اوربند او بیا د مذاکراتو دوام او جنګ ځپلو سیمو ته د ژمي له رارسېدو وړاندې بشري مرستې رسول د ولسمشر دغه سفر مهم ټکي دي او هغه به په دې سفر کې له قطري او امریکایي چارواکو وغواړي تر څو طالبان وهڅوي چې د اوربند پر وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. د چارو شمیر شنونکي پاکستان ته د ډاکټر عبدالله سفر او قطر ته د ولسمشر غني سفرونه عادي نه ګڼي او وایي چې د افغان سولې پروسه کې به د اوربند په ګډون د یو جدي بدلون لړۍ پیل شي. دوی وایي په قطر کې د امریکایي، جرمني او یو شمیر نورو هیوادونو چارواکو شتون او په ورته وخت کې د ولسمشر سفر به د سولې ځنډ بیرته عادي حالت ته ستون کړي چې پایله به یې اوربند وي. جمهور رئیس سفر له څو اړخو څخه ډېر مهم دی. دا په داسې صورت کې کېږي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې شروع شوي دي، ګډ پیشرفت پکې نشته او له بله پلوه دا وخت چې موږ تاسو خبرې سره کوو د امریکا د دفاع وزیر په قطر کې ده، د هغوی د بهرنیو چارو د وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې ده او له بله اړخه څخه د افغانستان په داخلي جبهو کې د طالبانو پیشرفت ځای پر ځای ولاړ دی. د شنونکو په باور پاکستان پوهیږي چې نور د افغان سولې پروسه کې خنډ جوړول یې په ګټه نه دي او که چیرته په دې برخه کې غلط قدم واخلي نو د نړیوالې ټولنې له سخت غبرګون سره به مخ شي. دا ځل به حتما زه فکر کوم چې یو ډېر قوي پیشرفت راځي او قوي پیشرفت په دې معنا وه چې اوربند به راځي او که چېرته دغه اوربند د پاکستان حکومت بیرته په جګړه بدلوي، دا ځل به پاکستان یو څپېړه خوري، داسې څپېړه چې بالکل د تروریزم اساسي ادرس دی هغه ته به نړۍ هم متوجه کېږي، سیمه به هم ورته متوجه کېږي او تروریزم به په دغه سیمه کې نشي کولی چې د نیابتي جګړې لپاره خپله جغرافیه په کرایي شکل ورکړي. قطر ته د ولسمشر سفر سره هم مهاله په افغانستان او په ځانګړې توګه ټولنیزو رسنیو کې د اوربند اوازه ګډه شوې چې افغانان یې ارامۍ ته هیله من کړي دي.